جوړ په خیر د نن پنځشنبه اپریل 3 نړۍ دا وخت له ماشه ازیا سنگروال سره ګوري د څو ونیو له اوازو او اټکلونو وروسته بل اخره امریکا دغه هیواد ته پر وارداتي توکو مالیې او تعرفې اعلان کړي نړیوال کاروبار ته په یوې مهمه شیبه کې ولسمشر ټرمپ ویل امریکا لوټل شوی او وايي پلان لري چې دغه هیواد بیرته شتمن کړي سل شنبه به امریکا ته پر ټولو وارداتو نړیوالې تعرفې وضع کیږي او د اپریل له 9 به بیا پر هغو هیوادونو چې ټرمپ تر ټولو بد سرغړونکي بللي لوړې تعرفې لګیږي نو درځي په سر کې وګورو چې پر کومو هیوادونو څومره تعرفې لګیدلې دي نن زما په اند د امریکا په تاریخ کې یوه ډیره مهمه ورځ ده زموږ د اقتصادي خپلواکۍ د اعلان ورځ ده د سپینې ماڼۍ انګړ کې ولسمشر ټرمپ ناستو کسانو ته خبرو کې وویل چې امریکا د نږدې او لرې هیوادونو لخوا لوټ او تالا شوی او تیری پرې شوی خو نور به داسې نه کیږي ولسمشر ټرمپ د تعرفو لست وړاندې کړ بریتانیا باید 10% تعرفه ورکړي پر هغو هیوادونو یې هم متقابل تعرفې ولګولې چې له خپلو بازارونو یې د امریکایي توکو لرې کولو لپاره ګامونه اخیستي وو د اروپایي اتحادیې پر هیوادونو 20% تعرفه پر جاپاني توکو 24% تعرفه او د امریکا تر ټولو لوی سوداګریز شریک چین پر وارداتو 50% تعرفه برتانیا 10% موږ هم پر 10% لګو نو موږ به ورته کار وکړو متقابل تعرفې په دې معنا دي چې دوی پر موږ لګولي موږ یې هم پر لګو لدې نه نور نه واضح کیږي د هغو هیوادونو لپاره چې له موږ سره بد چلن کوي موږ به د دوی د ټولو تعرفو ګډه کچه محاسبه کړو غیر پولي خنډونه او د درغلۍ نورې بڼې موټر پلورونکي وایي مخکې له دې چې پر بهرنیو موټرو 25% لګول شوی تعرفه پلی شي خلکو په بیړه موټرونه اخیستل ولسمشر ټرمپ باوري دی چې دا ټولې کړنې به د امریکا تولیدات زیات کړي او د په خبره امریکا به بیا شتمنه کړي خو ځینې لوی پوښتنې بې ځوابه پاتې دي امریکایي واردونکي به دا تعرفې په خپله غاړه اخلي که پیرودونکي به یې بیه پرې کوي او د نورو هیوادونو د ځوابي ګامونو ګواښ ته په کتو آیا همدا د نړیوالې سوداګریزې جګړې پیل دی د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا د نویو لګول شوو تعرفو په نوملړ کې افغانستان هم شامل دی او د هغو هیوادونو پر ډله کې دی چې امریکا ته پر صادراتو یې 10% تعرفه وضع شوې ده د افغانستان د سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې افغانستان په کلني ډول امریکا ته له 5 تر 9 میلیونو ډالرو په ارزښت توکي صادروي افغانستان بیا له امریکا د درملو او ټکنالوژیکي او بریښنايي توکو په ګډون پر وارداتي توکو 9.4% تعرفه لګولې د افغانستان د سوداګرۍ خونې مشر یونس مومند دغه تعرفو په اړه وایي بسم الله الرحمن الرحیم د افغانستان صادرات په 1402 کال کې امریکا ته 5 میلیون ډالر او په 1403 کال کې تقریبا 9 میلیون ډالر و افغانستان د جی اس پی غړیتوب لري جی اس پی هغه د جی اس پی غړیتوب هغه ګټه لري چې د روبه انکشاف یا هغه مملکتونه چې تازه د جنگ څخه خلاص شوي او د مختتک په حالت کې پر هغه باندې د امریکا تعرفې په صفر حالت کې نو افغانستان دغه جی اس پی د غړیتوب لري او تقریبا دغه صادرات چې موږ امریکا ته لرو دا به زموږ پر صادرات باندې کومه منفي اغیزه ونه کړي له دغه اعلان وروسته بیا ځینو هیوادونو د ورته ګامونو او غچ اخیستلو ګواښونه هم کړي دي چین او د ویتنام او کمبودیا په ګډون ځینې آسیایي هیوادونه تر ټولو ډیر اغیزمن شوي هغه دي د بي بي سي د چین خبریال سټیفن مکډونل یې بیا په اړه راته وایي بیجینګ هم خپل ژمنه کړې د سوداګرۍ وزارت په ټکو جدي او پریکنده ګامونه به واخلي کله چې دا ګامونه واخیستل شي هغه امریکایي شرکتونه چې په د لوی مارکیټ کې خرڅلاو لري زیان به وویني هغه څه چې په زړه پورې به وي دا دی چې څنګه د سوداګرۍ بیلګې یا لارې چارې بدلیږي یعنی دا چې موږ به د لوی بلاکونو لکه چین او اروپا ترمنځ ډیره سوداګري ووینو په ټوله دغه موده کې لږ له سیاسي پلوه دا د شي جین پینګ لخوا یوه عالي ډالۍ وه ځکه هغه توانېدلی ووایي ښه وګورئ موږ دلته یو موږ د آزاد سوداګرۍ اتلان او د څو اړخیزه بنسټونو ملاتړي یو
د ډیرو هیوادونو په ځانګړي ډول پرمختللو هیوادونو لپاره چې د حل لارو په لټه کې دي دا به ډیر عالی پیغام وي. پر هند هم ډېرې ځپونکې 26% تعرفې وضع شوي دي خو هند له واشنگټن سره په سوداګریزو خبرو اترو بوخت دی او هیله لري چې یوه تړون ته به ورسیږي. موږ د اعلان شویو تعرفو په اړه د حکومت لخوا د مشخصو او رسمي خبرګونونو په تمه یو. موږ په تازګۍ په هندي رسنیو کې رپورټونه ګورو چې له ځینو هندي چارواکو سره یې خبرې کړي او هغوی ویلي چې موږ د دې اغیزې ارزوو خو بیا هم موږ د یو رسمي خبرګون په تمه یو ځکه په ظاهرا دوی هیله ښودلې چې دا مهال یې له امریکا سره خبرې اترې روانې دي. عین حال کې بیا د آسیا پاسفیک هیوادونو د وانډو بازارونه نن سهار له ډیرو ټیټو بیو سره پرانیستل شول خو بیا وروسته ورو بیرته ورغېدل. د ټرمپ له لوري د لوړو تعرفو له اعلان وروسته د وانډو په اروپایي بازارونو کې هم بیې ډېرې ټیټې وې. د اروپایي ټولنې مشرې اورسلا وندرلند د امریکایي ولسمشر د دغو ګامونو پر ضد خبرداری ورکړی. President Trump's announcement of universal tariffs on the whole world. د اروپאי ټولنې په ګډون پر ټوله نړۍ د ولسمشر ټرمپ د نړیوالو تعرفو اعلان د نړۍ اقتصاد ته یو لوی ګزار دی. زه پر دې غوراوي ژوره خفه یم. راځي چې د سترو پایلو په اړه یې روښانه لیدلوری ولرو. نړیوال اقتصاد به په لویه کچه زیانمن شي، بې باوري به زیاته شي او خوندیتوب به نه وي. پایلې به دا شي چې په نړۍ کې به میلیونونه خلک او دارنګه ډیر زیانمنونکي هیوادونه چې دا مهال له لوړو تعرفو سره مخ شي له بد حالت سره به مخ شي. Most vulnerable countries which are now subject to some of the highest US tariffs.